ملګرو کله هم چې تاسو یو چا سره په موبایل فون خبرې کوئ نو که تاسو په کور کې ستاسو په خوا کې ماشومان دا وي شور ډېر زیات کوي یا تاسو په یو داسې ځای کې چې هلته نور شور هم ډېر زیات وي نو ستاسو اواز هغه کس ته صفا نه ځي شور ورسره هم ځي چې هغه بیا ستاسو په خبرو نه پوهیږي. نو نن درته د موبایل یو داسې پټ سیټینګ درښیم چې کله هم تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې آن کوئ که بیا ستاسو په خوا کې ماشومان وي تاسو کور کې یا په بل ځای کې او ډېر زیات شور دا وي خو ستاسو اواز به بالکل صفا ځي هغه شور دا به پکې نه ځي. څنګه به یې آن کوئ مکمل طریقه درښیم او د دغه نه مخکې ویډیو انفارمیټیو ده نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه زده کوم. اوس ملګرو دغه سیټینګ کولو لپاره چې بیا ستاسو په کال کې شور نه ځي ستاسو اواز بالکل صفا ځي د هغې لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې د ډایل پیډ ته په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو بر په دې سیټینګ باندې کلیک کوئ. ښکته به راشئ په دې ایډوانس اپشن به کلیک کوئ ایډوانس سیټینګ. په دې کې به بیا ښکته راشئ دا اکسیسیبیلیټي یو اپشن دی په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته دا دویم اپشن دی AI نایس ریډکشن دا اوس ما ان کړی دی تاسو کتلی شئ په بیک ګراونډ کې چې بیا کم شور دی که نه نو هغه به په کال دوران کې نه ځي. نو دا که تاسو سره داسې اف وي دا به آن کوئ. نو چې کله هم تاسو دا سیټینګ آن کوئ که بیا تاسو سره خوا کې هر څونه شور وي تاسو یو چا سره په کال خبرې کوئ نو ستاسو اواز به ورسره کلیر ځي صفا به ځي بیک ګراونډ کم نایس چې دی دا به ترې لرې شي د بیک ګراونډ شور به ترې لرې شي. نو آیا د تاسو سره په موبایلو کې دا سیټینګ شته که نه په کمنټ کې راته ضرور ووایئ.